چې مونږ رالو د دمې نه واپس او تاسو ته پته ده د بود د ورځې چې مونږ خبرې اترې کوو د خیبر ټي وي د سکرین په هکله پروګرامونو په هکله بیا مونږ یو نوی سیګمنټ پای کې شروع کړی د خیبر پښتونخوا مختلفې علاقې تاسو ته ښیو د خیبر ټي وي هلته چې کوم ایګزسټنس دی هغه څنګه دی خلک یې څنګه خوښوي دا ټولې خبرې اترې مونږ تاسو ته در رسوو په دې برخه کې بیا زمونږ ټاپک انټرلی بالکل ډفرنټ یو موډ ته لاړ شي او هغه هم ډېر زیات ضروري دی تاسو چې د ژوند کومې خوشحالۍ مانځئ یا چې کومې محسوس کوئ د هغې دپاره ستاسو ذهني صحت ډېر زیات ضروري دی جسماني توګه باندې تاسو ښایسته کپړې واچوئ خو چې تاسو ذهني طور باندې مطمئن نه یې نو تاسو د هغې خوند نشي اخیستی ډېر ښه خوراک به وي ډېر ښایسته دعوت به وي خو چې تاسو پریشان یې ستاسو زړه به نه کېږي هلته تلو ته بیا یو ډپریشن مایوسي ناامیدي چې د هغه تاسو د خپل ژوند نه بالکل غافله کړي ستاسو د خپل صحت نه غافله کړي بیا تاسو ډي شیپ شئ بیا چې چېرته واده خادۍ له تاسو ځئ او خپلې همزولي وګورئ او هغه پرفیکټ وي فټ وي نو تاسو چې کور ته لاړ شئ نورې بیا ډپریس شئ چې هغه زه خو همزولي یو دا ولې هغه دومره پرفیکټ ده او زه ولې داسې یم دا ټولې خبرې اترې مونږ نن کوو جلیل بھائی د زنانو په هکله ځکه چې زنانه نه صرف د پوره دنیا تاسو یو دم رایق شوئ بلکې زه به هم د پاکستان د زنانو خبرو کوم چې په دنیا کې د نفسیاتي امراض چې کوم ټاپ 10 ملکونه دي پای کې چاینا سره فهرست دی بیا رشیا دی خو زه به د خپل ملک خبرو کوم پاکستان په اووم نمبر باندې نفسیاتي او ذهني ډپریشن شکار ملک دی نو تاسو سوچ وکئ او په دې کې زیات تعداد چې دی هغه د زنانو دی د ماشومانو او د نارینو په نسبت زنانه زیاتې متاثره دي د هغې وجه زموږ سوشل بیهیویرز د وړوکوالي ودونه که د ښځې بچي نه کېږي نارینه به نه ځي ټیسټ له خو خلک به وایي دا شنډه ده بیا د قرآن سره واده ونې وټه سټه سوره د هغې نه علاوه جایداد کې حصه نه ورکول تعلیم دپاره نه پرېښودل نوکرۍ دپاره اجازت نه یو قابله زنانه په کور کې بیا وهل ټکول ډومestic وایلنس که بهر جاب کوي هراسمنټ دا ټول څیزونه چې دي دا زنانه ته مخامخ وي نو په دې هکله باندې ما ویل چې وای نوټ نن موږ د زنانو په هکله باندې خبرې اترې ډاکټر صاحب سره وکړو ډاکټر شاهد خان یوسفزۍ زموږ سره دلته موجود وي چې هغوی خپل موسټلی یعنی کې د پریکټس ټایم چې دی هغه په لندن کې په یو کې تیر کړی تقریبا 30-32 کاله د هغوی ایکسپیرینس دی د هغې بل هغوی یو ډېر بهترین کار دا کړی چې په اسلام آباد کې د هغوی هاسپټل دی چې هلته د ذهني مریضانو او ورسره چې کم خلک د نشو عادي دي او نشي نشي پرېښودی د هغوی علاج کیږي ډېر په بهترین ماحول کې کیږي په انټرنیشنل سټینډرډز باندې کیږي د هغوی ټلیفون نمبر او ایډرس تاسو ته په سکرین مونږه بیا ښیو تاسو یې ځان سره نوٹ کړئ د ټلیفون لارې تاسو ته کولاوي دي تاسو د ټلیفون په لار ډاکټر صاحب سره رابطه کولی شئ د هغه نمبر نوٹ کولی شئ او زموږ په خیبر سهار کې هغوی سره خبرې کولی شئ ډاکټر صاحب ته ستړي مه شئ وایو السلام علیکم السلام علیکم جی څنګه یې سر تاسو ښه ټیک ټاک مهرباني تاسو ښه خدای فضل دی مهرباني السلام علیکم السلام علیکم جلیل خان څنګه تاسو ښه جی شکر اوس ما خو ډېرې خبرې وکړې جلیل صاحب تاسو اولنی کوېسچن وکړئ اولنی کوېسچن د زنانو په حواله باندې نن چې دی موضوع کېښودی شو چې یاره زنانه نو دې باندې خو خیر مونږ یو پروګرام کې مخکې هم څه لږه ډېره خبره کړې وه او دا هغه زړو خبرو کې چې اکثر زنانه کې مې پرتي که نه زیاتر دا بیلیفز نه د زنانو چې په یو څیز باندې عقیده جوړه شي یاره بس دا فلاني را باندې تعویضونه کړي دي او زه هم د هر څه دنیا پې الټه کومه بعض اوقات ما کتلي چې ډېرې ایجوکیټډ زنانه یعنی یو کیس ما ته داسې پته و زه ډېر حیران شوم چې دومره هایلی کوالیفاید جینۍ یا زنانه چې ده هغه دا سوچ کوي چې یاره هغه فلاني ویلي که نه چې په فلاني کې داسې تعویضونه داسې جادو وادو وکړو که نه دا څه سوچ لکه ډیولپ شوی زموږ په دې معاشره کې آیا مطلب انګلینډ کې دا څیزونه شته چې هغوی وایي چې یاره دا یا بطور ډاکټر تاسو څه وایي د ډاکټري فیلډ کې دې څه ګنجایش شته دا چې یو ډېر لوی ډسکشن دی خو جنرالي زه تاسو ته لږ غوندې د دې هغه خلاصه پیش کړم هغه داسې ده چې زموږ مذهب کې خدا شته که نه جي نظر لګېدلو هم شته جي او نور د تعویضونو باندې هم څه یقین شته دغه شته جي خو بعض اوقات دا چې دا سټرس چې دی که نه سټرس ذهني پریشاني دا ډېر عجیبه عجیبه کارونه کوي سړي سره دا سټارټ دی دا سټارټ دی جي چې دې نه خبره شروع شي نو بیا زنانه چې دي نو هغوی تهمات کې دې کې ډېر زیات پرېوځي هغوی خو دا وایي چې دا موږ باندې چا کوډې کړي دي که نه کوډ بیا د کوډو دپاره هغوی بیا خپل توړ دپاره بل چا له ځي دغه کوي یوزولي موږ خو دا وایو چې سایکیاټري کې دا دی چې ستاسو مازغو کې کیمیکلز دي
ټیک شو چې کیمیکل هغې کې یو کیمیکل چې دی سیروټونین دی چې کوم ډپریشن سره تعلق لري، بل ډوپامین دی چې کوم ستاسو دا وهمونه چې هغه جوړوي. زموږ قرآن شریف کې هم دغه کې شته که نه قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس، چې شیطان وسوسه ستاسو مازغو کې شي. نو د هغې خو دا دی چې تاسو بالکل چې خپل موز او دس ټیک کوئ، خپل الله سره کانټیکټ ستاسو بهترین دین باندې ستاسو یقین یې. نو دا دغه چې دی دا کوډ او دا څیزونه دا د دې به هم میبي څه دغې خو زیات تر دا سټرس نه شروع کېږي. او مونږ له چې مریضان راشي هغې مونږ یو پراپر هسټري والو چې هسټري والو چې دا څنګه لویه شوې ده، بیا کم عمر کې دی واده شوی دی، بیا کور کې مونږ ورته انټرپرسنل ډاینامیکس وو چې کور کې د دی یو کمباین فیملی کې چې اوسي هلته زیاتې لانجې، او که کمباین فیملی کې نی نو بیا هلته هغه د نور چې د هغې هغه اندرور یور او جي دا څیزونه چې او هغه ښځه داسې مونږ ټریټ کوو چې واده وشي چې دا لکه مونږ یو کور کې نوکر راوستي دی، دا به مونږ له سهار پاسې کارونه به کوي او چې ټولو خدمت به کوي. نو دې کې لږ غونتې شعور پکار دی، لږ غونتې زموږ اسلام هم ډېر ماډرن ریلیجن دی، ذهني تربیت پکار دی، ذهني تربیت شعورونه پکار دی. ډاکټر صاحب مونږ په وړوکوالي نه د زنانو سره یو ډسکریمینیشن زموږ بیهیویر سٹارټ شي، یعنی کې دا خو جنۍ د پردي کور ته به ځي په دې به ولې خرچه کوو، هغه به سرکاري سکول کې داخله کې دا به اوس د هلکانو سره به سبق وایي، توبې غواړئ دا څنګه؟ الګ به ځي پرایویټ سکول ته، یعنی کې هغه به وایي چې انګریزي تعلیم حاصل کړي، ځکه چې دا به نوکري کوي، سبا به د مور پلار دپاره چې دی یو سهاره به جوړېږي، او لکه دا زموږ یو کانسیپټ وي. جنۍ ته د وړوکوالي نه موږ د دې خبرې احساس ورکړو چې ته کمتر یې، لکه د هندوانو کې هغه برهمن شودر او دلت دا چې کم وي، موږ کې ځکه چې موږ یو ځای پاتې شوي نو موږ کې اوس هم داسې څیزونه شته. هغې ماشومې ته د دې خبرې اندازه وشي، د 20 کالو جنۍ به وي، 12 کالو ورور به ورسره وي، ورشه دا خور دې پرېږده. هغې ته به دا احساس ورکړي چې ته د سوسایټي یا ته د معاشرې مخنیوی نشي کولی. دا د 12 کالو ورور تا سره چې دی دا د استاد ګارډ په طور باندې روان دی، چې موږ د دې وړوکوالي نه دا بیس جوړ کړو د یو زنانه، موږ به د هغې نه بیا څه تمه ساتو چې هغه به څنګه ښه مور جوړېږي، هغه به څنګه صحتمند اولاد پیدا کوي، هغه به د خپلو بچو څنګه تربیت کوي. دا چې کلاسیکل دی ته مونږ کلاسیکل پیولوف یو رشین سایکولوجسټ هغې یو ټرم استعمال کړی، هغه یو شی وایي چې کنډیشنینګ، د هغې کنډیشنینګ مونږ داسې وکړو، د هغې مازغه داسې وکړو چې هغې کې احساس کمتري مونږ شعورونه ډیولپ کړو. نو هغه ماشومه چې لویه شي نو هماغه هغې سره چې کوم کمپلیکسز هغې سره چې کوم څنګه هغې ذهن جوړ شوی هماغه شانتې بیا هغه دغه کوي بیهیو کوي. لکه تاسو ویسټ ته لاړ شئ، ناردن یورپ لکه زموږ انګلینډ دی یا نور یورپ دی یا دغه امریکې کینیډا ده، هغه خلک په ولې ترقي کوي جي؟ صفا خبره چې تاسو خپل 50% پاپولیشن سړي کار کوي، تاسو ښځو کې تقریبا دا ښاریو کې نن سبا کارونه شروع شوي دي، 10-15% تاسو 40% ښځې چې دي هغې کور کې صرف دا کار دی چې هغې به انغري کې هغه پوکي موکي وایي، بیا په سر باندې هغه شی تړلی لګیایي هغه به یو نفسیاتي ټرم دی که نه چې زه د نورو خلکو همدردي حاصلولو دپاره هغه عجزه به څه کوي نو چې ما طرف ته خو لږ خو څوک سوچ وکړي که نه خامن راتلو ټایم دی راشه سر وتړم کیدای شي تپوس رانو کسې چل دی. خو دا یو خبره ده چې زموږ معاشره چې کومه ده زموږ د پښتو معاشره ده جي، هغې کې مونږ دا دغه کوو، خو مونږ چې څنګه خور مور څنګه عزت دی که نه جي هغه شانتې دا په ویسټ کې نشته بالکل. خو زموږ دا چې سړي چې دي بهر ښځه چې راوځي هغې ته به نیغ ګوري، هغې ته دغه کوي، نو ښځه هم فیل کوي که نه چې تا ته دومره خلک نیغ ګوري، هغې ته که انګزایټي نه انګزایټي ورته وشي، بالکل یره پیدا شي. او جو ستاسو خبره بالکل ټیک ده چې دا ایجوکیشن سره ده جي، ایجوکیشن سره ده او ښه ستاسو تربیت سره ده. تربیت د ښځې هم دی، خو د هغې سړو د ماشومانو هم چې داسې تربیت وشي چې ښځې ته چې وګوري سترګې لاندې کړي، لکه څنګه زموږ پښتو کې مذهب کې زموږ دا شی شته که نه جي، نو هغې کې ښځه زیات کانفیډنټ فیل کوي، او هغې ایجوکیشن باندې چې موږ پوره زور ورکړو، یو دا نه چې هغې له ایجوکیشن ورکړو ډاکټره ته جوړه کړو، وکیله ته جوړه کړو، بیا کور کې کینو، کور کې کینو چې ته به ماشومان به دغه کې لویې ماشومان سره به کار کې، هغه په کار دی چې هغه سره هغې له هماغه شانتې اپورچونټي میلاویږي، هغې ته هماغه شانتې موقع میلاویږي څنګه سړو ته موقع میلاویږي چې هغه څه کار کولی شي. کلي کې څه کولی شي؟ کلي کې ځان له په څه ته وایي څه څیزونه ویزونه په سلای مشین جوړولی شي، هغه خرڅولی شي، نو هغه ډېره کارآمد کس جوړېدی شي. چې تاسو هغه پروګرام کو هغې کې
تاسو زنانه سودغ کړي هغوی هغه شالونه جوړوي که نه نو هغه شالونه په څو باندې تاسو بهر دغه شال چې دلته تاسو په 3-4-5 یا بهر چې لاړ شي په 20,000-30,000 باندې هغوی دپاره اپرچونټیز پکار دی هغوی دپاره لارې پکار دي هغوی کې ګورمنټ ډېر رول دی هغوی کې د زمونږ لوکل چې کوم دغه دی زمونږ د پښتونخوا کې چې کوم ګورمنټ دی هغه وګوري چې هغوی کې هغه چې ما شان ډیګنیفاید هغه اوسي خو د هغوی دپاره موقع پکار دي په ټولو کې مخکې د کور سپورټ ډېر ضروري دی چې مشرانو زمونږ مشران زیاتتر چې دي هغوی کې دا چل شته جي زمونږ مشرانو کې سړیتوب ډېر زیات دی هغوی چې ما خدا نن سبا چې څنګه یو ماحول منحص القوم پاکستان کې جوړ دی جي دې باندې لږه توجه ورکول پکار دي چې ښځه چې د بنګلادیش موږ نه 1971 کې بیل شو د هغې ټکه سوره اوس نن سبا د هغې کرنسي څنګه ده هغې څه وجه ده صرف یو وجه ده جي چې هلته هغې هغه 1971 نه پس ښځو دپاره لوکل انډسټریانې لوکل دغه نو هغوی هم څه فیل کوي هغوی کې هغه سیلف اسټیم خود اعتمادي زیاته راغلې ده او هغوی کار کوي دیر کنټریبیوټینګ ټو اټ او کله کله داسې میږي چې سړی ناجوړه شي یا سړی بیکاره یا سړی ایجوکیشن کمي نو هغې کور کې بیا ښځه چې ده هغه مین پرسن چې کور سپورټ کوي داسې ډېرې خبرې خو دا تاسو زموږ مین سټریم هغه لاندې ایجوکیشن نه چې راشي که نه نو هغې نه به دخ کېږي نو دا اوس موږ دې باندې چې څومره ایجوکیشن چې دی هغه ډېر ضروري دی ښځو کې خو جي سټرس هسې زیات دی که نه تاسو وګورئ ښځو کې که موږ ډپریشن والو یا انګزایټي والو د هغې کې زیات دی ځکه چې هغوی ته موقع نه ملي سړی خو بهر لاړ شي جلیل بای بوی چېرې زه لاړ شم لکه هغه کلي کې که نه موږ به کلي ته چې لاړ شو اډې ته به لاړ شم یاره یو کپ چای به وڅښمه ملګرو سره به ملاو شو ښځه څه کوي اجازه هغه کور کې ناسته یي هماغه انوایرمنټ کې هغه سوچ فکر هغه بیا زموږ هغه ډرامې چې ګوري هغې ډرامو کې هم هغه ټول دغه لانجې مانجې روانې هغه هم ډپریسنګ غوندې ډرامې که نه هغې کې د هغه تیم او هغه دغه داسې نه چې هغې کې څه خوشحالي دغه یي خو خیر ټلویزیون یو میډیا ده چې زموږ ګوري ای وي ټي خیبر ډېر فالوینګ دی چې هغې کې زموږ همدغه خپل معاشرتي مسایل ښیي او هغې باندې خبرې کوي نو چې کومه ښځه چې که لږه غوندې هغه دغه یي څه ته ایجوکیټډ وي نو هغه د ماشومانو او ډیولپمنټ چې کېږي چې د ماشومانو باندې هغې فرق پرېوځي هغه ماشومان هماغه شانتې چې هغوی لویږي هغوی ماشومانو دغه زیاتې هغوی هغه کانفیډنس زیات دي هغه ماشومان چې څنګه لوی شي هماغه جاهلیت هغې دغه سره نه لویږي هغوی لږ براډ ماینډډ دي براډ ماینډډ دا نه چې هغه دغه الټه سیده کارونه کوي براډ ماینډډ دا چې هغه لږ شي ته ګوري شي باندې ځان پوهیږي بیا خبره کوي او نو ښځې سره خو زموږ چې ډپریشن انګزایټي دا دي بل د ښځو ټولو کې امپورټنټ چې زموږ سایکیاټري کې 9 برانچز دي جي سایکیاټري لکه څنګه میډیسن تاسو والی هغې کې کارډیالوجي ده نیفرالوجي ده نیورولوجي ده د ریومټالوجي ده دغسې په سایکیاټري کې تقریبا 9 برانچز دي هغې کې یو برانچ چې دی د پیرینیټل سایکیاټري چې ورته وو چې ماشوم چې ښځه پریګننټ شي ماشوم پیدا کېږي هغې ته هغې کې څه مسایل بیا چې ماشوم پیدا شي هغې ته یو انټیټي ده یو شی دی یو بیماري ده هغې ته پوسټ نیټل ډپریشن وایي یا تقریبا 20% ښځو ته کېږي 20% ښځو ته کېږي نو هغې پاکستان کې هېڅ دغه نشته بیا د پوسټ نیټل ډپریشن علاوه نورې د ماشومانو د دې بیماریانې دي هغه بیماریانې چې دي د هغې هم پاکستان کې څه آګاهي نشته د هغې څه دغه نشته نو دا یو ډېر اوږد ډسکشن دی دې له پکار دی چې حکومت دې باندې توجه ورکړي چې زموږ دا منټل هیلث څنګه ماجبین خبره وکړه وی آر نمبر 7 کنه نمبر 7 چې دی نو دا دنیا کې څومره ملکونه دي السلام علیکم وعلیکم السلام سلام چې بخیر علي جلیل خان څنګه خدای دې وبخښه وروره څوک خبرې کوي د کوم ځای نه خبرې کوي ریحان الله خبرې کوم ډېر میدان مې د وینې تم سلام علیکم ډاکټر صاحب تم سلام وړاندې کوم خو ډاکټر صاحب نو کوم بيزي نشته خو بس کال مې ورمېلاو کړی دی سفر کې مصروف وم ما یاره د ډاکټر صاحب راغلی او دغه ضرور تپوس کوم جی جی بالکل ډاکټر صاحب تاسو جواب ته ناست دی تاسو ته تپوس کولی شئ ریحان الله خان السلام علیکم نن سبا یو بیماري ډېره زیاته سیوا شوې ده که نه او هغه خاص کر په زنانو کې ډېره زیاته وي لکه ډپریشن او انزایټي لکه دا بیماري ډېرې زیاتې وي زنانو کې لکه راځي دا وجه څه کېږي دا او په سړو کې سړي کې په عمر کې هغه کې کمیږي زنانو کې سیوا کېږي لکه دا څه وجه کېږي صحیح جی مونږ ریحان الله به هم په دې هکله خبرې کوو چې د زنانو نفسیاتي مسایل چې دي د هغې بیس څه دی بنیاد یې څه دی او څه وجوهات دي نننی پروګرام ټول هم په دغه هکله دی تاسو ته به هم د دې پته ولګي چې د زنانو کې د ډپریشن سیوا کېدو وجوهات څه دي
سر د ډیره مننه چې تاسو د کول نبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم له د حضرت علی چې کله رشته د بیبي فاطمه د پاره رااله نو هغوی ته پته وه ځکه د تره زوی مو د وروڼو په شانتې ورته ګران هم ډېر د اسلام قبول کولو ټولو کې اولنی ماشوم هم و 9 کاله په عمر کې هغوی دې ټولو هر څه ته تیار